جوړې بدې شاړې د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون په ځانګړې غونډه کې د شویو 14 پرېکړو د تعقیب په موخه غونډه ترسره شوه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم الله عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون غونډه جوړه شوه. د غونډې ته چې نن د روان 1404 لمریز کال د وري میاشتې په 28مه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون په ځانګړې غونډه کې د شویو 14 پرېکړو د تطبیق په اړه اړوندو وزارتونو او ادارو خپل کاري راپورونه او جوړې شوې کړنلارې وړاندې کړې. د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون په ځانګړې ترسره شوې غونډه کې د چارو ادارې لوی ریاست په مشرۍ ټاکل شوې کمیټې ته دنده سپارل شوې وه، څو هغه ځمکې چې خالص امارتي ملکیت او د هستوګنې او سوداګرۍ لپاره دي تر ښاري پلان لاندې او زیربنایي چارې یې یوه اندازه ترسره شوي دي، هر اړخیزه کړنلاره ورته جوړه کړي چې له مخې هېوادوالو ته ځمکې تملیکاً په اصولي توګه وویشل شي. همداراز یاده کمیټه مکلفه شوې وه څو د هغو هستوګنیزو ښارګوټو لپاره چې د غصب د مخنیوي او غصب شوو ځمکو د استرداد کمیسیون له لوري امارتي ثابت شوي او تصفیه شوي دي، هر اړخیزه کړنلاره ورته جوړه کړي چې له مخې د ښاري پلان مطابق هېوادوالو ته د آبادۍ او ودانولو په موخه تملیکاً ورکړل شي. همداراز یاده کمیټه د ښاري پلان له مخې د خلکو په شخصي ځمکو کې د آبادۍ او ودانیزو چارو ترسره کولو بهیر اسانه او سهولتونه ورته رامنځته کړي. موظفې کمیټې ته یادې پرېکړې د لومړي او دویم بند لپاره جامع کړنلاره جوړه او د اقتصادي کمېسیون نننۍ ځانګړې غونډې ته یې وړاندې کړه. یادې کمیټې همداراز په شخصي ځمکو کې د آبادۍ او ودانیزو چارو ترسره کولو په برخو کې د پام وړ اسانتیاوې راوستې دي. همداراز د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون د ځانګړې غونډې د پرېکړې مطابق کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په ټول هېواد کې د صنعتي پارکونو د جوړېدو په موخه صنعت او سوداګرۍ وزارت ته د مرکز په شمول په ټولو ولایتونو کې د ځمکو د انتقال پروسه پیل کړې ده چې ژر به دا پروسه بشپړه او د صنعتي پارکونو د جوړېدو چارې په پیل شي. د غونډې ته د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون په ځانګړې ناسته کې د شویو 14 پرېکړو د تطبیق په اړه اړوندو وزارتونو او ادارو خپل کاري راپورونه او جوړې شوې کړنلارې هم وړاندې کړې. دغه کاري راپورونه او چمتو شوې کړنلارې به د منظورۍ په موخه له عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی سره شریکې شي. اخوند کړم